हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम मशाल यूसुफजई खबरें दा अस्सलाम वालेकुम जी। मशाल यूसुफजई खبرې کوم چې د خان سے وکیل یم. دا خو ورته او نه پښتو وای پښتو بابا وایي. پښتو وایم ښه وشه پښتو پېښمه ملګرو عمران خان کوم وکیله چې دا مشال یوسفزۍ هغې د ریحانزیب کم پلار چې دی هغې ته یې کال کړی دی، نو په کال کې ورته هغه کم تعزیت چې دی هغه هم کړی دی، څه وعدې مادې پکې هم شوي دي. نو ټول کال در سره واورئ چې په ویډیو باندې پوه شئ. نو راځو ویډیو طرف ته. او د مشال یوسفزۍ خبرې کوم جی. ښه خان سے وکیل یم جی. اچھا تاسو ته مې کال د خان سے په انسټرکشنز باندې کړی دی جی. خان سے ماته ویډیو ما په هغه ورځ خبر کو چې په کومه ورځ باندې ریحان صاحب شهید شوی و جی. خان صاحب ډېر زیات خفه شو جی. دې کم مشال یوسفزۍ چې دی ویل چې کم ورځ باندې ریحانزیب هغه شهید کړی شو، نو ما په هغه ورځ باندې خان صاحب ته ویل، او خان صاحب چې کله دا خبره واورېده نو ډېر زیات خفه شو. مخکې چې کم دی هغه هم داسې خبرې اترې کړلې، خو بیا وروستو چې کم دی څه کوېسچنې او څه ډیمانډونه چې دا پلار او ورسره دا کم هلک چې ناست دی دا وکړي، او ډیمانډونه چې کم دی هغه دارنګې دا هلک ورته وایي چې آیا د ریحانزیب کم پلار چې دی د دې او د مور چې دی هغه د حج یعنی د عمرې او د حج ارمانو هغه پوره نه شو. بل ورته دا وایي چې آیا دیو د کور خواهش و هغه کور تی هم پکې پاتې شو. نو کومه مشال یوسفزۍ چې دا هغه ورته وایي چې دا ټولې خبرې هغه به زه خان صاحب ته کوم او هغوی ته به زه دا رسوم او د دیو کم ارمان چې دی هغه به پوره کېږي. بل یې ورته دا ویل چې دلته کم ځای کې دا شهید کړی شوی دی، په هغه ځای باندې کم هغه چوک چې دی په هغې باندې به ریحانزیب شهید چوک لیکلی کېږي او هغه به د هغې په نوم باندې یعنی جوړیږي. یو بل ډیمانډ دا دی چې یو کس ورسره ناست وي، محمد زیب نومې وي، تاسو سره کوشش کوم چې تاسو سره هم شریک کړمه. دا کم کس چې دی دا ورسره ناست وي او دا ورته وایي چې آیا کم این ای سیټ ته چې دی هغه به هم دا ودرو. نو مشال یوسفزۍ ورته چې دا ټولې خبرې هغه به زه خان صاحب ته کوم. نو دغه کم نوي معلومات چې نوي ویډیو چې راغلو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، خو زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د راسي نورو ویډیوګانو دپاره.